من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ باندې مایکروسافټ ورډ چې دا یو د مایکروسافټ د کمپنۍ د هغو پروګرامونو څخه ده چې هغه د مونږ په هغې کې کولی شو کتابونه همدارقم مجلې اخبارونه او داسې نور څه چې ولیکو. همدارقم د یونیورسټي سټوډنټس لپاره په یونیورسټي کې چې د دې کوم یوزیج ده مایکروسافټ ورډ چې کوم یوزیج ده هغه په مونوګراف کې هم چې کېږي استعمالیږي، مونوګراف په ډیزاین کولو کې په لیکلو کې هم چې کېږي استعمالیږي. لومړی د دې لپاره چې مایکروسافټ ورډ موږ انسټال کوو، د دې لپاره چې موږ مایکروسافټ ورډ وګورو چې دا مو په سیسټم کې انسټال شوی یا نه ده انسټال شوی. نو دلته راځو د مایکروسافټ دلته ورډ چې شی لیکو، نو دلته موږ سره ورډ انسټال شوی ده. که چېرته دا نه وي درسره انسټال شوی نو بیا تاسې کولی شئ د ګوګل کروم له لارې دلته مایکروسافټ ورډ ولیکئ، مایکروسافټ او بیا ورډ او مایکروسافټ افیس سیټاپ کې تاسو سپریټ هم کولی شئ او مایکروسافټ ډاونلوډ ولیکئ. ډاونلوډ دا ډاونلوډ چې تاسو کولی شئ هغه له ګوګل کروم څخه چیک کړئ را ډاونلوډ کړئ. او کله چې مو مایکروسافټ ورډ را ډاونلوډ کو او انسټال مو کو نو بیا له هغه بعد مایکروسافټ ورډ کولی شئ تاسې د دوه درو طریقو له لارې هغه چیک کړئ او فیل کړئ. لومړۍ طریقه یې دا ده چې موږ تاسو په رن کې او دلته ولیکو وین ورډ او له هغه بعد موږ ته ورډ پروګرام چې سي را خلاص. دوهمه طریقه یې دا ده چې په سټارټ مینیو کې موږ تاسو ورډ چیک کو سرچ کو نو ورډ به موږ تاسو ته چې سي را خلاص او په دې باندې به کلیک وکړو او یا به هم چې سي ورډ پروګرام را خلاص. درېیمه طریقه د خلاصېدو چې ده هغه په سټارټ مینیو کې موږ تاسو باید د مایکروسافټ افیس کوم سیټ اپ چې ده یا کوم فولډر ده هغه پیدا کړو، په هغه کې د ورډ پروګرام وګورو نو د هغه څخه هم ورډ پروګرام اوس چیک کولی شو خلاصولی شو. مایکروسافټ ورډ پروګرام چې ده دا یو افیشل پروګرام ده د لیکنو لپاره چې موږ په هغې کې هر رقم لیکنې چیک کولی شو ترسره کولی شو. په دې کې عموما کوم شیان چې کوم دي هغه لومړی دغه پیج ده چې هغه د دې په منځ کې واقع ده او په هغې کې لیکنه کېږي، مطلب دا د دې مارجن ده. بیا کولی شو دغه مارجن زیات هم کو یا کم هم کو. او بل ټیپس دي، هوم ټیپ ده، انسرټ ټیپ ده، ډیزاین ټیپ ده، پیج لیاوټ ټیپ ده، دا ټول چې دي ټیپونه دي. او بل موږ سره یو فایل مینیو هم ده چې ده موجوده ده چې د دې له لارې موږ هم د موږ د مایکروسافټ ورډ فایل چې کوم ده هغه منیج کولی شو. لومړی راځو هوم ټیپ ته. هوم ویل کېږي کور ته ویل کېږي. نو په کور کې ټول هغه بیسیک کمانډ بیسیک کوم کمانډز دي بیسیک کوم کمانډز دي نو دا د بیسیک کمانډز لپاره چې کېږي یوز کېږي، مطلب په دې کې ټول بیسیک کمانډونه چې دي موجود دي. لومړی په دې کې پیسټ ده او کټ ده، کاپي ده او فارمټ پوینټر ده چې دا موږ په هوم ټیپ کې په کلیپ بورډ کې په کلیپ بورډ لومړی راځو کلیپ بورډ کلیپ او بیا بورډ ګروپس کمانډ چې کلیپ بورډ ګروپس کمانډ چې کوم دی هغه لومړی له هغو څخه چې د کاپي ده. د مثال په ډول باندې فار ایګزامپل دا چې د یو سنټینس ده، مطلب this is a sentences دا یو سنټینس ده. نو دا سنټینس موږ تاسو کولی شو د دې پیسټ له لارې هم چیک کو. لومړی خبره په دې کې دا ده چې دا کټ کاپي او پیسټ په دې کې غیر فعال دي. نو د دې د فعالولو لپاره دا موږ چیک کوو، دغه سنټینس سلیکټ کوو او بیا موږ غواړو دا چیک کو کاپي کو. نو لومړی په دې باندې کلیک کوو او دا کاپي کوو او بیا چېرته غواړو دا پیسټ کو دوباره یې راولو. پیسټ باندې کلیک کوو دوباره راځي. د پیسټ کې نور آپشن هم شته. لومړی په دې شکل کې چې مطلب پخوانی چې کوم ټیکسټ تا کاپي کړی و د هماغه آپشن باندې راولي. او دا نور د پیسټ سپیشل کې بیا د پیسټ اړوند د نور آپشن هم چې دي موجوده دي. دوهم چې د کاپي ده، مثال په ډول باندې دا سنټینس ده هغه ډوپلیکیټ ده. زه دا غواړم دا یو له هغه څخه چې کم کټ کم، نو له دې لارې موږ هغه کټ کولی شو.
او غواړم د فار اگزامپل دلته یې واچوم ځکه په دې لاین کې چې دغه ډوپلیکیټ ده نو دا باید زه په دې بل لاین کې واچوم نو دا هم باید چې سوه د کټ وظیفه سوه کټ چې دا یو فایل له منځه وړي په یو ځای کې او بل ځای کې پیسټ کوي اگر که ته دوهم فایل کټ کړي هغه لومړی فایل بیا چک کېږي له منځه ځي او دغه چې دا د دې د کاپي کولو لپاره موږ دا چک او کاپي کوو او بیا د پیسټ کولو لپاره هغه موږ چک کولی سو پیسټ کولی سو او بیا هم هغه چک کولی سو له منځه وړلی سو او بل چې د په دې کې موږ مختلف پونټونه لرو چې په هغه کې موږ تاسو زیات پونټونه موجود دي چې هغه پونټونو له لارې موږ کولی سو خپل خط چک ښایسته کړو دوهم آپشن چې دا هغه فارمټ پوینټر ده فارمټ پوینټر په دې کې دا وظیفه سرته رسوي مثال په ډول باندې موږ غواړو دغه کلر چې کوم ده دا پورته کلر د هر ځای استعمال کړو اوس د مثال په ډول باندې ما دې ته کلر ورکړی ده او دا سیان کلر ما دې ته انتخاب کړی بیا زه راځم دا بل انتخابوم دې ته دغه رنګ ورکوم نو دا پروسه چې کېږي دا پروسه مطلب یو څه مشکله کېږي نو دې لپاره چې دا مشکله نه سي نو موږ فارمټ پوینټر انتخابوو او دې ته یو رنګ انتخابوو دلته راځو د مثال په ډول باندې ما دې ته دغه رنګ چیکو انتخاب کوم او یا مې ورته دا رنګ ما ورته انتخاب کوم نو زه بیا راځم اوس لیکنه کوم زه غواړم چې راتلونکي لیکنه په همدې رنګ کې راشي که زه چېرته همدغه فارمټ پوینټر ته راځم او دلته کلیک کوم او نور زه خپله لیکنه کوم او زه دلته فارمټ پوینټر ته راځم او دې ته خپل رنګ ورکوم مثال په ډول باندې دغه رنګ ما ورکړو او بیا راځم او دوباره دلته چک کوم لیکنه ورکوم نو هغه لیکنه په هغه شکل کې ماته څه سي راځي ځکه چې هغه ما فارمټ پوینټر کې ورته چک کړی و انتخاب کړی و د فارمټ پوینټر چې دا د دې لپاره اوس زه غواړم دا رنګ چې کوم بیرته بدل کړم فارمټ پوینټر دلته لومړی سلیکټ کړئ انتخاب کړئ او بیا راشئ دلته ورته سور رنګ انتخاب کړئ او یا ورته شین رنګ انتخاب کړئ فارمټ پوینټر باندې کلیک وکړئ او دلته راشئ او شین رنګ ورته انتخاب کړئ او بیا دوباره فارمټ پوینټر باندې کلیک وکړئ چې غواړئ تاسو چېرته هغه رنګ چې استعمال کړئ په دې لاین کې مثال په ډول باندې this is my first lecture of word program دا رنګ چې سو فارمټ پوینټر ته چې ما کوم کلر چک کړی و اساین کړی و هغه ما دوباره په ټولو باندې چک او اپلای کو چې هغه کلر چې و هغه ګرین کلر و هغه من دلته چې سو راغی نو دا و کلیپ برډ ګروپ کمانډ نو د نورو ګروپونو د زده کولو لپاره نو له موږ سره پاتې سئ انشاءالله دا نور ګروپونه به هم موږ تاسو کلیر کوو فونټ پاراګراف دا دواړه په یو وخت کې او بیا سټایل او بیا دا نور ګروپونه چک کوو